الرحیم. ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. حضار گرامی، امروز ما و شما به یک مناسبت بسیار نیک، با مناسبت علم و معرفت، با مناسبت عرفان و تصوف و به نسبت محبت و عشق با هم اینجا یک جا نشستیم. خدای تعالی را هزار بار شکرگزاری میکنیم که الله متعال امروز شخصیت فرزانه ای را که افتخار همه جامعه افغانستان است و افتخار خصوصا جامعه اهل قلم و عرفان و تصوف، استاد بزرگوار ما در میان ما اینجا تشریف دارند، ما این افتخار را جشن میگیریم امروز. همه ایتان را خوش آمدید میگم و یک بار دیگه با تحفه بزرگ سردار انبیا حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم همه ایتان گوشهای همه ما را می نوازیم که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مرکز خدمات اجتماعی افغان ANSS در لابلای تمام خدماتی که برای جامعه افغانستان و یا افغانی و برای تمام جوامعی که در دوروبر شهر تورنتو زندگی میکنن، همیش این ادعا را داریم که ما خدمتگار جامعه هستیم و امروز الحمدلله یک افتخار دیگه نصیب ما شد که ما استاد خود را در این کانون علم و فرهنگ و ادب و خدمت برای دوستا به معرفی میگیریم. اگرچه استاد نیازی به معرفی کردن ندارن، شخصیت بزرگشان را ما همه آشنا هستیم. پیش از اینکه دیگه صحبت ها و برنامه را ما ادامه بدیم و شروع بکنیم، میخواهیم که اول با تلاوت از آیات کلام الله مجید ما همه مستفید شویم و دلهای خود را با آواز دلنشین قاری صاحب مولوی صاحب عطاالرحمن همراز که در بین ما تشریف دارن بنوازیم. مولوی صاحب بفرمایید تشریف بیارید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. منونه جناب قاری صاحب، ډیر خیر اوسئ، الله دې تاسو ته اجرونه ورکړي. د پروګرام په دې برخه کې زه به د جناب محترم سید احمد ضیا مظهري صاحب چې د دې ټولنې رئیس او د بورډ ریاست په غاړه لري، د ټولو په نمایندګي به د دوی ته بلنه ورکړو چې زموږ مجلس پرانیزي او تاسو ته خوش آمدید وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أما بعد، درنو او محترمو حاضرینو، تر هر څه دمخه زه هم تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحاله یم چې نن د داسې محفل برخه یم چې په هغه کې ستر نوراني او روحاني شخصیت ښاغلی عبدالباقي هیلمن غزنوي دلته زموږ سره تشریف لري. محترم عبدالباقي غزنوي یو نظامی افسر دی، خو د وخت د ناخوالو له کبله
دې ته مجبور شوی چې د خپل مسلک ځینې لرې پاتې شي، مګر د دې سره سره چې د ادب او کلتور سره یې ډېره مینه ډېره ژوره وه، نو د ادبیاتو او تصوف خواته یې مخ راوړې او په دې لاره کې په زرګونو شاګردان روزلي دي چې د هغې جملې نه یو زما خپل وراره دی چې د دوی شاګرد و، سید مامر مظهري. او اوس استاد راته وویلی چې سید مامر مظهري زما شاګرد او زما د صنف اول نمره و. زه خوشحاله شوم چې زما وراره هم د دې افتخار لري چې داسې استاد دی درلوده. نوموړي د تصوف په برخه کې د رحمان بابا تصوفي شعرونو څېړنه کړې او په دري ژبه یې اړولي دي او د خپلو هېوادوالو ته یې د هغې په معرفي کې ډېر زیار ایستلی چې د دوی دا عمل د قدر وړ دی. غزنوي صاحب یوازینی دري ژبه لیکوال دی چې د پښتو په برخه کې ډېر د اهمیت وړ خدمتونه کړي او په دواړو ژبو په روانه لهجه خبرې او لیکل کولی شي. برعلاوه چې دا چې غزنوي صاحب دا ښېګڼې لري، ما سره یو بل قرابت هم دوی شریک، هغه دا چې یو وخت زما مشره خور کبرا مظهري د عرفان د مجلې مدیره وه او دی په هغه وخت کې د سواد د مجلې مدیر و. نو ډېر خوشحاله یم د دوی په لیدلو سره او زموږ دپاره د ویاړ ځای دی چې نن په دغه ځای کې په دغه محفل کې زموږ سره راټول کسان، تاسو ټول د دې ویاړ لرئ چې موږ د دوی سره یو ځای د دوی د کارنامو نه خبر شو، د دوی په سوانح باندې خبر شو او د دوی په ارتباط باندې زیات شناخت پیدا کړو. او د تصوف او عرفان په بخش کې خو زه دومره څه ویلی نه شم، دلته مجددي صاحب ناست دی، بیا به رستي به یې زه نیولی یم وروره چې ته تای څه د تصوف سره. خو په هر صورت دومره زه وایم چې زموږ ملایان او زموږ عرفاني خلک ډېر متفاوته انسانان دي. زموږ ملایان همیشه موږ د خدای د قهر نه ډار کړي یو او همیشه یې په دې ډار کړي چې که تاسې د خدای نه ونه ډار شئ نو تاسې به په دوزخ کې ولېږئ، تاسې به لړمان خوري او ماران به مو خوري، دا خوري. همیشه یې زموږ باندې لمونځ هم که کړی د ډار په اساس یې کړی. همدا یې راته نه دي ښودلي چې تاسو د خدای سره مینه پیدا کړئ. راشي چې د خدای سره مینه پیدا کړو او د هغې د مینې په خاطر باندې د خپل هېوادوالو او د خپل ورونو خدمت او د خپلو وطنوالو په خدمت کې شو. زه ستاسې ډېر وخت نه اخلم ځکه دا یو بیخي مسلکي جلسه ده او زه د دې جلسې نه ډېر لرې یم. ستاسې ټول راتګ نه بیا هم مننه، کور ودان په خیر راغلی. ډېره مننه. مننه منصور صاحب محترم، ډېره مننه تاسو نه. دوستایی که نو تشریف آوردن همیشه خوش آمدید میگم. امید است که همگی جا به جا شوند. لکه څنګه چې مظهري صاحب لطف وکړو، عرفان او تصوف یو د لویو اهدافو نه هغه د زړونو پیوند او د خلکو سره د مینې له لارې او بیا د خلکو نه هغه چې خبره اخواته ویشي نو د الله سره مونږ خپل رابطه د محبت او د عشق او د مینې له لارې څنګه مونږ دا نور هم تقویه کولی شو. نو په همدغه لاره کې یو مبحث د تصوف او د عرفان هم مینه او محبت ده. نو الله تعالی دې مونږ او تاسو ته دغه توفیق ورکړي چې د مادیاتو په ژوند کې چې مونږ اوس تقریبا 90% از مونږ ژوندون د مادیاتو سره شپه و ورځ مو ده چې د معنویاتو خواته لاړ شو او د دغې حقیقي لارې نه موږ استفاده وکړو. د پروګرام په دې برخه کې زه به د یو شاګرد له خولې چې د هغه د استاد په باره کې څه خبرې لري یو څو ټکي به واورو. ما اوله کې ویلې چې دغه مجلس یو خاص مجلس دی، نو زمونږ الحمدلله یو د دغې ټولنې یو هغه ورور چې ټول ورسره ډېره زیاته مینه لرو او هغه دا افتخار لري، یعنې دا د افتخار ځای ده الحمدلله چې هغه د استاد هیلهمن غزنوي
شاگردی افتخار په غاړه لري هغه جناب مفکر صاحب. زه به هیله ورنه وکړم چې مفکر صاحب راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې خو زه ډېر معزز او درون استاد هیلمن صاحب ته یعنې ستاسو ته ښه راغلاست یم. هر کله راشئ، په خیر راشئ. افتخار موږ ته رابخلی دی. استاد زه هم په داسې حالاتو کې استاد و، زما هلته بل استاد هم ناست دی، استاد زبیر. په هماغه وخت کې چې استاد زموږ استاد و، نو د افغانستان حالات دغسې و چې موږ خو په هجرت کې واړه غټ شوي وو، همالته هم درسونه ویلي وو، بیا په شمشتو غوندې ماحول کې موږ درس ویلی وو. نو تاسې به اوس په خدای وکړئ چې موږ ته به هر څوک په افغانستان کې و په هغه وخت کې موږ ته بیخي څوک کافر ښکارېده چې افغانستان کې څوک دی. ځکه موږ داسې تدریس شوی و چې څوک په کابل کې پاتې شوي مسلمانان نه دي. او زه به په هغه ورځ باندې چې زه 5م صنف کې وم او افغانستان په یو اصطلاح باندې سقوط وکړو، په بل اصطلاح باندې فتح شو، حاشیه چې تاسې ورته اوس وایاست. نو په هغې نه وروسته زما د پلار ډېر نږدې ملګری چې نوم یې نه اخلم، زه ټول افغانستان ورسره اشنا دی، وخت وزارت هم کړی و، لوی عالم و. هغه چې د افغانستان خلک پاکستان ته تلل او هغوی افغانستان راتلل، نو چې راغی زموږ کور ته راغی. او کله زموږ کور ته راغی نو زما پلار ورسره ډېر په مینه ناست و، خبرې ورسره کولې او ما ورسره سلمي نه کول، ځکه چې زه په مکتب کې په دغه مفکوره وم چې دغه سړی په افغانستان کې دا کافر دی. نو زه څنګه زموږ کور ته راغلی او زما پلار ته داسې کینه راتله چې زما پلار څنګه یو کافر سره ناست دی. دغسې مفکورې حالات وو چې په پاکستان کې موږ وو. نو هر هغه چا چې پاکستان کې درس ویلي، جهاد په وختونو کې، د هجرت په وختونو کې چې موږ ته په مکتبونو کې کلاشینکوف راکول کېدله چې دا اوس پړئ، او د سپورټ په ځای باندې نظامي درس موږ لوسته. او بیا چې کله حضرت صاحب افغانستان ته لاړ، 5م نه موږ 6م ته کامیاب شو، نو په مکتبونه ټول کوم چې د تنظیمونو مکتبونه وتړل شول. خو زموږ مکتب په دې خاطر ونه تړل شو چې استاد ته معلومه زموږ مکتب چې د سویس 8 و، سویزرلینډ مکتب. بیا دا مکتب چې کمپونه وران شو، دا بورډ سره انتقال شو. او کله چې بیا موږ بورډ ته راغللو، دا بورډ هلته بیا دغه لیسه چې وه د وحدت اسلامي په نامه 5 لیسو باندې بدله شوله. نو کله چې موږ کومه لیسه کې وه، هغه د میرویس نیکه میرویس هوتک په نامه باندې وه. او خوشبختانه چې استاد هلته زموږ دري استاد شو. دغه استاد چې تاسو ناست دی، استاد به موږ ته د مولانا شعرونه، د مولانا جامی شعرونه، د ابن سینا شعرونه، د حکیم سینایی او د خواجه عبدالله انصاري نثرونه، دا به موږ ته په پښتو ترجمه کول. او په اول ځل لپاره دی چې یعنې په داسې یو محیط کې، د شمشدو په محیط کې موږ چې غیر د په اصطلاح د اهل حدیثو نه غیر خلک موږ ته صحیح مسلمانان هم نه ښکارېدل. نو استاد موږ د تصوف د کلمې سره اشنا کړو، د عرفان د کلمې سره اشنا کړو. هغه د انتها پسندۍ نه یې موږ بېرته راوستو چې موږ تاسې بل لکه مسلمانان یو، د افغانستان جامعه بل لکه مسلمانان ده، زموږ نیکونه بل لکه مسلمانان دي. او همدغه برکت و چې زموږ د انتها پسندۍ مفکوره بدله شوله. موږ په د دغه استاد د برکته د عرفان، تصوف، د اهل سنت والجماعت د فلسفې او د هغې مفکورې سره پوه شولو. او د یو استاد سره نور مبارک شخصیتونه چې مولانا فقیر محمد مولوي صاحب الله دې په غیر رحمت کې وفات شوی دی، نور خلک وو چې د دوی په کوښښونو باندې الحمدلله هغه دورې زموږ چې د سویزرلینډ لیسې نه څوک فارغان شوي دي، هغوی په افغانستان کې ډېر لوړ مقامونو ته ورسېدل. او بیا په خارج کې هم او ډېر زیات اکثره په پاکستان کې پوهنتونونو ته کامیاب شو، ځکه چې د استادانو ډېر زیات فوکس په دې باندې و. بله چې د دې نورو لیسو نه، البته د مجاهدینو د لیسو نه فرق دا و چې دلته استادان لوړ معاشونه درلودل نسبت هغو نه ښه، او شاګردانو فیسونه هم نه ورکول. نو په ښه سویه باندې شاګردان وروزل، او الحمدلله موږ افتخار کوو چې د استاد چې ما پس د 40 کاله وکاته، په اخر ځل چې موږ د لیسې نه فارغ شو نو هغه 2001 و، او استاد هم بیا 40 کاله وروسته په ټورنټو کې وکاته. نو دومره مې احساس وکړو چې ما خپل پلار سره وکتل، او د استاد موږ ته همیشه د پلار یعنې معنوي پلار محبت راکړې، مینه راکړې ده، او په ښه توګه یې روزلي وو. الله دې استاد ته ډېر عمر وکړي، او دا چې استاد څومره خدمتونه کړي، ډېر کارونه کړي، هغه به د هغه په سوالونو کې انشاءالله واورو. دلته ډېره ډېره مننه ستاسو توجه. تشکر جناب مفکر صاحب.
هرگز نمیردان که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. یکی از رازهایی که در متون اسلامی و در تاریخ، اصلا در تاریخ اسلام آدم میبینه، علمایی که بسیار رشد کردند و علمایی که ماندگار ماندن، او علمایی بودند که با عرفان و تصوف واقعی اسلامی سر و کار داشتند. و ببینین مثلا ما مثال را زنده از مثالای نزدیک بتیم که دوستای ما اگر سالهای قبل کسی در پشاور بودن، مزار رحمان بابا را دیده بودن، بسیار یک مزار عادی بود، یک قبر بسیار عادی بود و رحمان بابا هم کدام فیودال و کدام میلیونر و پادشاه و وزیری نبود. اما ببینین که خدای تعالی چطور نامش نگاه میکنه و سرکی او نام را، او مزار از او را پس روشن میکنه، کتابایش سر کسهای او را روشن میکنه که باور آدم حتی نمیشه. اما کارهای خدای تعالی به می است. اهل الله و کسایی که از طریق محبت و از طریق معنویات پیش رفتن، علمشان و آثارشان ماندگار و تا ابد باقی. ببینین حضرت سعدی را، ببینین حضرت حافظ را، ببینین مولانا را، ببینین جامی صاحب، این نامهایی را که مفکر صاحب گرفت، همین لست عرفای اسلامی را ببینین که چقدر در جامعه اسلامی تأثیر گذار است. رومی را ببینین، امروز در کانادا در تقریبا در هر یونیورسیتی کلان یک شعبه به نام رومی است. در مگیل یونیورسیتی یک شعبه است رومی تدریس میشه و افکار مولانا و تیوری مولانا به عنوان در مسائل انسانشناسی از او استفاده میشه. چرا؟ مولانا چی کرده؟ مولانا، استاد اینجا تشریف دارن، احمد دوستا، برای من بسیار گستاخی است که من صحبت کلماتی داشته باشم. مولانا 700 حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم را در مثنوی مبارک ذکر میکنه، بیشتر از 700، در حالی که خود سویه علمیشان ببینین بدیعالزمان فروزانفر در نوشته خود که او شرح کرده مثنوی را و کسی است که بالاتر از 50 تالیف داره، میگه که من 7 مرتبه که من اشتباه نکنم 7 یا 8 مرتبه مثنوی را از اول تا آخر به این خاطر خواندم که من موضوعات مثنوی را تصنیف کنم. چند موضوع در این گنجانیده شده. بعد از 7-8 مرتبه روحانی مثنوی به این اشتباه خود پی بردم. بسیار عالم بزرگ است، بسیار شخصیت بزرگواری است، البته در مسلک خود. و بدیعالزمان فروزانفر خودش را اقرار میکنه و میگه که من به اشتباه خود پی بردم که تعداد موضوعاتی که در مثنوی کار گرفته شده او بالاتر از است که ما او را تصنیف کنیم. شما فکر کنین که چقدر خدمات بزرگ دیگه را خود امی خدمت به زبانها، خدمت به فرهنگها، تمام نظیره که ببینیم در آثار او علمای پیدا میشه که با عرفان و تصوف اسلامی سر کار داشتن و اینا محبت و دوستی را تخمش را کاشتن. دوستایی که نوام آمدن برای همه ایشان خوش آمدید میگیم. تشکر از تشریف آوریتان به محفل بسیار وزینه که به افتخار استاد محترم الحاج عبدالباقی هیلمن غزنوی گرفته شده. حال ما از جناب محترم ایجا استادا علما همگی هستند، شخصیتی که ما همه به ایشان آشنا هستیم در زون شرق. قبلگاهشان هم برای همگی معلوم است، صاحب علم و کمال، شخصیتی را که مال خدمتتان میخواهیم که چند کلمه داشته باشند جناب روخان خادم صاحب هستند. جناب خادم صاحب محترم، بیاین شما هم گفته هایی که دارین تشریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ته سلام علیکم، بخیر راغلی، ستړي بشئ، اجرونه مو نصیب شه. زه
د داسې یو سوال سره دلته مخ یم چې نه په آغاز یې پوهېږم چې د کوم ځای نه شروع وکړم او د انجام نه هم خبر نه یم چې چېرته به ختم شي. دروند مجلس دی، ډېر دروند دی، او د داسې یو محترم شخصیت په مقابل کې ولاړ یم. د دې په مقابل کې خبرې کول دا هم زما لپاره بیخي یو ناجایزه او یو نامعلومه خبره ده. بیا راځم په دې چې داسې یو موضوع نن دلته راغلی ده چې پرې خبرې وشي چې هغه عرفان دی، تصوف دی، چې نه زما کار دی، دا نه مې مسلک دی. خو هلته دلته یو ټکی په دلته یو ټکی هلته یو څو خبرې مې چې اورېدلې دي او د هغې په باب زه پوهېږم او زما عقل پرې کار کوي. هغه به زه دلته ستاسو په حضور کې جناب محترم استاد مخې ته کېدم. انسس یو مبتکر دفتر دی. یو ځل بیا دا خبره کوم دلته ټول خلک پوهېږي زه د انسس غړی نه یم. بیا وکړو انسس یو مبتکر دفتر په دې معنا دی چې په خپل لنډ عمر او لنډه موده کې ډېر اوږد مزل د ټولو مشکلاتو تکالیفو او سختیو سره په ډېر بریالیتوب باندې طی کړی دی. داسې مجالس دلته ډېر جوړ شوي دي. یو وخت د حمزه صاحب دپاره یو مجلس جوړ شو، ډېر ښایسته مجلس و. د بختاني صاحب په باب مجلس جوړ شو، ډېر ښه مجلس و. د اجمل صاحب خټک په باب باندې یو مجلس جوړ شو، ډېر ښه مجلس و. نن د استاد غزنوي په ویاړ باندې دا مجلس دا ډېر دروند دی. زه د افغان ټولنیزو خدمتونو د مرکز ټولو مشرانو غړو ته داوطلبانو ته ټولو کسانو ته د زړه کومې مبارکي وایم او د دغسې اقداماتو ډېر سخت تقدیر او تمجید کوم. قابل د قدر دی. تاسو ټولو ته دې مبارک وي. خدای دې تاسو ټولو ته اجرونه درکړي. جناب غزنوي صاحب په باب ما دلته واورېده. دا پخوانی اشنایي ورسره نه لرم، خو ډېر خوشحاله یم چې دلته یې ګورم او زما یو تعارف ورسره د لرې نه پیدا کېږي. دا د افتخار ځای دی. مفکر صاحب په خپلو خبرو کې یوه خبره وکړه چې ویلې استاز منګه د عرفان سره، د تصوف سره، د معرفت سره، د حافظ او د مولانا صاحب د اشعارو د پښتو ترجمې سره یې اشنا کړو. هغه څومره خوشبخته دی. 350 کاله زمونږ په کلو کې د حافظ او سعدي صاحب ګلستان او بوستان دا به تدریس کېده. زه وړوکی وم، زما په یاد دي یاره د مکتب په کبلانه وم، نو کلي ته تللی وم کامې ته. زما یو ترو هغه په دې اسلامي شیانو کې ډېر شدید انسان او بېخولۍ به یې کور ته دننه نه پرېښودی چې نن زموږ واړه هلکانو. نو د ده زامن د لمانځه نه مخکې چې لمونځ خلاص شو، دوی په دا مسجد کې ناست وو، ګلستان یې لوستو، دا به د دوی تدریس کېده ورته. نو دوی داسې به لګیا وو چې عاقبت گرگ عاقبت گرگ عاقبت گرگ زاده شود. نو چې بیا به دې پوښتنه ترې وکړه، خبر به هم پرې نه و چې دا یې څه وویلې. مفکر صاحب خوشبخته دی چې د غزنوي صاحب له برکته هغه د فارسي د دري ژبې بخښنه غواړم، د فارسي قارئ نه یم، د دري ژبې هغه لوړ متصوفین چې د افغانستان د ټولو قومونو ګډ افتخار دی. زه په مولانا دومره افتخار کوم چې په بل هېڅ چا نه کوم. زه په حافظ او فردوسي دغومره افتخار کوم چې په بل چا دغه افتخار کولی نه شم. دا د دې وطن افتخارات دي، دا د دې ژبې افتخارات دي. دري ژبه هم زما ژبه ده. یو وخت کې ما ته یو چا لیکلي و، بخښنه غواړم ما په پښتو شروع کړه، زه عادت شوی یم که نه دري هم خبرې کولی شم، خو په هر صورت زه لګیا یم اوس. نو یو وخت راته یو چا لیکلي و، ویل خادم صاحب په دې روژه کې دومره اوږدې مقالې په پښتو باندې زه نور ستا ویب سایټ ته نه راځم، دا ستا پاڼه نور نه لولم ځکه ته پښتو لیکې. نو ما ورته وویل رقیه لږ خبرې ته عمیق شه، دا دري ژبه هم زما ده، دا د دوی نه ده، دا زما ژبه ده. ساتل یې په ما فرض دي، ترقي او ارتقا یې زما مجبوریت او ضرورت دی او دا مې وظیفه ده. که ما خوشې کړه دغه ژبه دی پټ د درست جهان بادشاه ظاهر ګدا یم. تاسو دې لږ در ورته دقت وکړئ، ټول تصوف په همدې کې، غونډ د تصوف فلسفه په همدې کې ننوتې ده. دا خدا شناسي ده او دا د هغه انسانانو د خولې نه راوځي چې د الله سره مستقیم اړیکې لري، د خدای پاک سره. دی ځان په دې چې د خدای سره ارتباط لري د درست جهان بادشاه ګڼي په باطن کې، مګر په ظاهر کې
یو خرقه نشین دی. بل زما د یو بل شاعر چې نوم به م واخلم تاسو ته د هغه په اشعارو کې مې دغه یو فرق په حافظه کې راغی. زما اواز چې د مایکروفون نه ملولي کله کله. زما مرحوم پلار الله دې وبخي علامه خادم صاحب د هغه په اشعارو کې مې دا یو فرق دستي په حافظې ته راغی. وایي څانګې نه راماتوم چې میوه وخورم، څانګې نه راماتوم چې میوه وخورم، چې میوې نثاروي هغه شاخسار یم. داسې شاخساري بدون له دې نه چې الله پاک سره ستا ارتباط وي او ته د تصوف او د عرفان د مکتب پیرو ونه اوسې، ستا نه دا شاخسار نه جوړېږي. مجددي صاحب یوه ډېره ښایسته خبره وکړه. وایي هغه کسان چې د دغه مکتب سره تړاو لري هغې ابد ژوندي دي، مړه به یي جسدونه یې خو نومونه ژوندي دي. دا رښتیا خبره ده. زه یو څو نومونه به تاسو ته واخلم چې ما د هغې په باب باندې څه لږ ډېر لوستي دي. مرحوم الفت صاحب، مرحوم عبدالرؤف بینوا صاحب، مرحوم علامه قیام الدین خادم. دا هغه کسان دي چې دوی د اسلامي مدرسو نه د اسلامي مسجد نه راغلي دي. د دې ټولو دومره ګیري وي. دا د تصوف پیروان دي، دا د الهیت پیروان. ولې نومونه تر ننه پورې ژوندي دي؟ د دري شخصیتونو نومونه ټول مجدد صاحب واغسته. دا هغه خلک دي چې دوی د معنویت سره تړلي خلک وو. دوی د دنیا سره عشق نه لرلو. دغه کسانو چې ما یې نومونه واخیسته، تاسو ولاړ شئ د دې زندګي وګورئ، ډېره فقیرانه او غریبانه ده. دوی په تجلل باندې په دې شیونو باندې عقیدهمند خلک نه وو. زه ما نه خبرې اوږدې نه شي. ډېر خوشحاله یم چې ستاسو په حضور کې مې دغه څو جملې چې زما په حافظه کې ویلې، او خدای وکړي چې ما کومه غلطه خبره نه کړې، انشاءالله نه مې ده کړې ده. جناب استاد ته هرکلی وایم، خدای دې په خیر راولي او موږ ټول د خدای پاک د ده د علم، د ده د برکت او د ده د فیوزاتو نه برخمن کړي. السلام علیکم. انما یخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظیم. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. اولتر از همه تحفه گرانبهای حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم خدمتتان تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با اجازه تماما حضار گرامی و به نهایت محترم، البته برای من بی‌ادبی است که در مقابل همچو اشخاصی که روبروی من نشستن حرف میزنم، مگم بعض وقت عشق و علاقه آدم وادار میسازه که حرفایی که در دل داره باید به زبان بیاره. بسیار خوش هستم که امروز من خود در میان شما میبینم و دو خوشی بسیار زیاد دارم. یکی او که ما شما شروع کردیم زنده پرستی را. چند روز پیش NSS تقدیر از کتاب خانم کاکر کرده بودن. چون من کاکر هستم نرفتم، گفتم مردم نگه که نشنالیست است، خودم نرفته بودم. امروز در پیج NSS دیدم صبح طرفای صبح نبود، چاشت بود که از استاد دارن قدردانی میکنن و من استاد از زمان نوجوانی و جوانی میشناسم از پاکستان. همچنان سمی جان و واسی جان از پاکستان میشناسم، پسرایشه. وقتی که دیدم به استاد زنگ زدم. من در نارتبی بودم، ساعت چند 2:47 دقیقه بود. گفتم استاد من اشتباه فهمیدم یا واقعا همونطور یک چیز هست؟ گفت همونطور یک چیز هست. گفتم من میایم که شما رو ببینم و یک تشکری همونطور بسیار از عمق دل خود که از اون خون و استخوان و بدنم سرچشمه میگیره از دفتر NSS کنم. ما ایران باید بگویم که در هیچ ارگان نیستم، در هیچ تنظیم نیستم، چون وقتی که به یک ارگان وصل شوی دیگه ارگانا بد میبینیده. و مو خاطر ما خواستیم که بی‌طرف هم نیستم، سیاست هم میفهمم، تجارت هم میفهمم، الحمدلله هر چیز خبر هستم. منتها نمیخوایم که در یک طرف یا وابسته به یک جناح یا سمت باشم. فقط عاشق علما هستم. امی میگه وجود آدمی از عشق میرسد به کمال، گر این کمال نداری کمال نقصان است. استاد گرانمایه را
زمانی که محاوره خورده که امروز امرایش داشتم، گفتم من میخوام فقط یک کمک خودم معرفی کنم بعدش مرا میشناسی. گفت بیخی شناختمت. پاکستان در افغان رستوران عروسی بود. دل آقای قره‌باغی کار به نام دل آقای سرود است، خواندن میکرد. استاد در پالی من نشسته بود، طرف مامایش طاهر جان بود، طرف مکد گفت بچه‌م نام هنرمند چی است؟ گفتم دل آقای قره‌باغی. کتابچه و امیناتش پیشش بود، مردم رقص بازی میکرد دیگه، استاد نوشته میکرد اونجا. 2 روز بعد همین مضمون را که همین نقل از ما کردم، این اسم از ما پرسان کرد، مضمون از اینا را در روزنامه سهار می‌خواندم که مدیر مسئول از او زبیر شفیقی بود و من خیلی علاقه به کتاب و به خواندن و اینا داشتم. وقتی که دیدم من گفتم این همین نفری بود که از پالی ما پرسان کرد. استاد میشناختم مگم به اون اندازه نه. بعدش که رفتم که در دفتر سید قیوم آقا در کارخانه حرفای من زیاد نشد، چون حرفایش میخوام بفهمم که شما بفهمید که استاد ما چرا بهش علاقه دارم. که رفتم که دیدم کجا نشستن و موالی خود گرفتم. اولی ما که گرفتم من گفتم دقیقاً استاد میشینم میخوام از پیش یاد بگیرم، چون من عاشق همی هستم که کسی بشینم یاد بگیرم. امروز نشستم و حرف زد. او زمان این استاد نبود، فقط بسیار محدود مردم استاد میشناخت. حال سویدن برین گپ از استاد غزنوی میزنن، لندن برین گپ از غزنه برآمده، از کابل برآمده، افغانستان برآمده، کل دنیا استاد چرا میشناسن؟ به خاطر که این نما یخشى الله من عباده العلماء. در سوره زمر آیه 9 الله میفرماید میگه بنده های عالم که است از الله میترسن. استاد چون صوفی است، واقعا صوفی است و حقیقت زندگی را فهمیده که انسان چی به خدا وصل میکنه، که خود خداشناسی است و خودشناسی است. استاد اول خود شناخت، بعدش ما را تشویق کرد، ما کسایی که داریم ازش به حساب نقل میکنیم یاد میگیریم که افتخار میکنیم. کسی به موتر افتخار میکنه، کسی به خانه، کسی به بیلدینگ، کسی به بزنس. ما به علمای افغانستان افتخار میکنم. او علما چی از بدخشان باشه، چی از پنجشیر باشه، چی از غزنه باشه، چی از هرات باشه، از هر جایی که باشه از ماست، افغان ماست. ما و شما، من بازم این مسئله را خیلی تقدیر میکنم و خیلی خوش هستم. ببینین سید جمال الدین افغانی رحمت الله علیه یا سید جمال الدین افغان رحمت الله علیه از افغانستان کشیدن. مگه ما جسدش آوردیم در پنتون کابل دفن کردیم. میگه زنده را تا زنده است یادش کنید، زنده را تا زنده است یادش کنید، ورنه بر خاک مزارش عطر پاشیدن چی سود؟ تا که استاد زنده است بیاین از این تقدیر کنیم. استاد انسان که به پختگی میرسه به تشویق ضرورت نداره. استاد به این چیزای ضرورت نداره که ما این محفل امروز گرفتیم. ما به این ضرورت داریم، ما به استاد ضرورت داریم. جوانا تشویق میشه، میگه تا که من برم یک راه دیگر را تعقیب کنم بیام مثل استاد واره یک آدم شم که فردا یک 5 نفر از من یاد خوب کنه. اما که میگه هرگز نمیردان که دلش زنده شد به عشق، ثبت از بر جریدای عالم دوام ما. علما هیچ وقت نمیمیرن. ببینین مولانا چه وقت رفت ما هنوزم شعرایش میخوان. درست است؟ سعدی چه وقت رفت هنوزم میخوان. علما، دانشمندا، علمایی که با عمل هستن. من آیه را که تلاوت کردم قبلا از سوره فاطر است، آیه 28 میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. هل اینجا آیا معنا نمیده، لا معنا میده. لا یستوی الذین، یعنی برابر نیستن آنانی که میدانن و آنانی که نمیدانن. شاید برادر داشته باشه استاد، مگم خود استاد ولی نیست. ثروتمند شاید باشه اما علم استاد نداره. ثروت میرسه به آدم، دفعه بانکرپت شده چیز نداره، اما علم همیشه پیش آدم است. علم انسان نگاه میکنه اما ثروت انسان نگاه میکنه. ما دمو را درایو میکردم این طرف می آمدم، تقریبا 3 ساعت و 45 دقیقه درایو کردم که اصلا وقتم اومدم. ببخشید ما یک 2 بیتی برای استاد، اجازه سوره بخونم استاد؟ ما یک 2 بیتی براش خواندم، دم درایو بودم، گفتم ما درایو تایپ کردیم و خدا کنه که خوب بوده باشه. با اجازه شما البته. بهار آمد عزیزان، بهار آمد عزیزان، هیلمن در جهان آمد عزیزان. با ما آورده است لبخند و لاله، با ما آورده است لبخند و لاله، که با او عشق جان آمد عزیزان. جان جانان از الله سبحانه و تعالی است که انسان به عرفان تصوف و خدا وصل میده. ما وقتتان نگرفتم، مرا ببخشید. بازم بیادبی کردم در مقابل اشخاص بسیار بزرگوار دانشمند و خیلی خوش هستم. بازم کاری که NSS کرده
شاید مردم مرا نقد کنن که چرا زیاد از تعریف انسس کردی، حق نام خداست، ما باید حق بگوییم. هر کسی که زنده پرستی میکنه هدف این است که از زنده ها نه که پرستش خداوندی، پرستش تقدیر تحسین میکنه از علما، از دانشمندا، از روحانیون. باور بکنیم که ما خوش میشم و میخوایم که دو ایسا داشته باشم. از کلتون، از شما تشکر که مرا دعوت دادین اینجا. یک دنیا تشکر از توجهتون. خوش باشین، آرام باشین، سربلند باشین. بازم ببخشین اگر اشتباه و خطای از ما سر زده باشه. د استاد دغه د استاد په باره کې د جناب عزیزي صاحب یو مدحیه شعر دی. ترکه صاحب محترم، تاسو راشئ تشریف راوړئ، دغه دکلمه وکئ. ډیره مننه. خیر سي، اصل کې شعر خو زمانه د استاد ته چا ډالۍ را لېږلې ده او هغه هم د عزیزي غزنوي ده. نو بیا مفکر صاحب ویلې چې ته یې ووایې، ما ویلې زه هم د غزني یم، نو بیا چې نو خبر شو چې د غزني خلک هم دلته شته. ما استاد له پټ سره معرفي سو، ما ویل موږ وطنداران یو. نو اول استاد هلمند ته ډالۍ ده. څېړندوی او ښه لیکوال دی هلمند، د پوهانو مینوال دی هلمند، او د فارسي ژبې تکړه او ځوان شاعر ده. د فارسي ژبې تکړه او ځوان شاعر ده، د پښتو ادب لیوال دی هلمند، او د کعبې شریفې حج یې په ځای کړی، د کعبې شریفې حج یې په ځای کړی، په تقوا باندې سنبال دی هلمند، او په نسب دی د غزني اخندزاده دی، په نسب دی د غزني اخندزاده دی، په حسب ژوندی مثال دی هلمند، او بریالی دی وي په دین او په دنیا کې، غیرتمن او وطنپال دی هلمند. نو بالکل دا ټول کله کله داسې کېږي چې ډېره مننه، کله کله داسې کېږي چې شاعرانو په منځ کې کله کله مبالغه ډېره معمول وي. نو دغه کوم صفتونه چې په دې شعر کې راټول شوي دي نو ټول داسې دي چې په استاد کې موجود دي، او زه په دې اقرار کوم چې په دې کې هېڅ مبالغه نشته. ډېره زیاته مننه. خیر اوسئ چې ماته موافق. مننه صاحب، مننه. خیر اوسئ. زه د تکلیف خلاص کړم اوس به دا شعر څنګه ویلی، خو خیر کوشش به م کوو. به هر حال خوب شد که مرحله ما هم به خیر و به اتمام ما نزدیک میشیم به سوانح استاد که او را از طریق، اما پیش از او ما جوان ماشاءالله عاشق علما و عرفا و جوانی که همیش ما سرشان افتخار کرده بودیم و جامعه ما در کانادا و وطندار استاد برادر ما انجینیر صاحب عبدالمجید جانه خواهش میکنیم که تشریف بیارن و گفتنی های داشتن برای ما بگوید. تشکر دوستا. سلام خدمت همگی. ببخشید که حاضری من نیست همه چیز دیگه، بسیار دوستا برم نو است واقعیتش. تشکر از مفکر صاحب که می اینیشیتیو گرفتن و استاد دعوت کردن و استاد خوش آمدین. چون موضوع زیادتر موضوع عرفانی است و یک موضوع بسیار عمیق است، اگرچه برای ما بسیار گستاخی میشه به وجود موجودیت دکتر صاحب، موجودیت استاد ما چیزی بگویم، خب بازم یک هرچی که دل تنگ ما میخواه باید بگویمش دیگه. اگر درباره عرفان ما تعریف خودم بگویم، ما انسان هستیم، موجود خاکی، و ما عقل داریم. عقل ما مرکزی است که ما را به حساب به طرف خوبیت میکشانه. برای ما مثلا عقل ما دستور میده که ما آسایش اختراع بکنیم و از ابتدای انسان که ما قدم به قدم آمدیم، یک وقت آب گرم و حمام گرم و به حساب می ترقی که ما داریم و آسایشی که ما داریم بی چیزا رو ما نداشتیم و حال به این سطح رسیدیم و ممکن به یک سطح دیگه بریم. همین علم عقل ماست که ما را
حرکت میده، محرک میده، یک چیز خوب است. قطب دوم ما قطب به حساب روحی ماست، روح ماست. یعنی چیزی که ما مثلا جسم ماست خاک است، پس خاک میشه و ما زنده هستیم پس میمیریم. کلش یک چیزی است که مربوط همی دنیای ماست و عقل ماست که بعد از این تحرک میده، بقای نسل را تضمین میکنه و ما قدم به قدم پیش رفته میریم. دیگه ما روح ما یک چیزی است که به حساب عرفان و علوم دینی برش فالایش میده، اینا تحرکش میتن. و اگر باز قطب سوم میشه که مثلا نفس است، او که است باز عرفان اینا که است در مقابل از او قرار داره. یک چیزی است که حد تعیین شده، حد تعیین کرده. مثلا ما درباره چی استاد از دیار غزنه است، از دیار سنایی است، کسی که بعد از علمای بیرونی در افغانستان تعدابش ماندن، عطار، اینها البته در عمق از موضوع قبلگاه صاحب استاد پدر ما بودن و همیشه که اونا وقتی که قرآن شریف ما درس میدادن باز بر من یاد ازشان میکردن، میگفتن که ما این چیزا رو ازشان یاد گرفتیم و همیشه دعا میکردن خداوند غریق رحمت کنه تمام متوفا را. عرفان در ضد عقل نیست، اما یک سطح بالاتر از عقل است. عرفان عقل ما بر ما تمام هوشیاری را میده، بر ما طریق زندگی کردن یاد میده، بر ما پیشرفت یاد میده. اما عشق جایی را میبینه که ندیده، بارها نرفته، اما عشق رفته، عرفان رفته. کسی که علمای عقلانی، علمای ساینس، اینا هم کلش پیامبرای هستن، کلشان یک توفه آوردن. اما علمای عرفان توفه آورده که روح را پالایش میده، روح انسان را وصل میکنه به خداوند، انسان را به طرف ذوق میده که محل دستور از او قلب است. علوم عقلی چیزی که پیشرفت میده برای جسم انسان سهولت اختراع میکنه، اینا مرجع دستورش عقل است. اما چیزایی که زندگی ما را به طرف خداوند پیش میبره، به طرف شناختن روح خود ما که بسیار یک چیز مغلق است که ما حتی دربارش درک کنیم، دربارش بفهمیم، این به طرف از اون ما را حرکت میده. این حال علمایی که به حساب درباره عرفان تحقیق میکنن، درباره عرفان مطالعه میکنن و درباره عرفان تقدیم میکنن، اینا کسایی است که یک بود بسیار عمیقی که در قلب ماست، او را پالایش میتن و ما را به طرف میبرن که ما باید بریم و راه ماست و ما پیدا کنیم خود را. قابل ستایش هستند. تشکر از مفکر صاحب از دفتر اینسس که استاد را دعوت کردن. تشکر از همه شما و ما بسیار تو زیر تاثیر رفتگی باری گپ زدم، چون پیش استاد، پیش دکتر صاحب بسیار گستاخی می‌دادم. تشکر از شما. د دوی په د ژوند په مسیر باندې کار کوو. نو ماته یو لینک راواستوه چې ارکایف ده. ګوره دا د نننۍ عصر دپاره ټول کتابونه هلته پراته دي. نو زمونږ ټول هیوادوال خصوصا ځوان نسل، زما ټول تمرکز په ځوان نسل باندې ده، ځکه زه هغه سازولي کوم. هغه دا ده چې مراجعه وکړي د مطالعې برخه کې. دا لینک ما تاسو ځکه شیر کړ، تاسو په سکرین باندې کتلی سئ. ارکایف کې 12 کتابه همالته اپلوډ کړي دي د زمونږ مشر او خصوصا صفتونه مشرانو وکړل. زه بیرته هلته نه ورځم، خو زه دا وایم چې یو د دې څخه چې زمونږ مشران دغه مرحلې ته رسیدګي وکړي، د هغه ډېر د ګوتو په شمېر دي. زه نن زه ویاړم چې د استاد دلته موجود ده د مطالعې په برخه کې، ځکه نننی عصر کې د مطالعې کچه ډېره ښکته راغلې ده. موږ ته له سهاره راویښ سو، اولین کار چې دا ده موږ راځو د فیسبوک ګورو، بیا له هغې څخه ټویټر ګورو، له هغې څخه وروسته ټلویزیون کې یو څه شی ګورو، یوټیوب کې یو څه شی لولو، بیا په همدغه سلسله باندې زمونږ هغه د مطالعې برخه، هغه کچه چې زمونږ مغز
د شپې لخوا څه هغه ته آمادګي نیولې وي یا فرش شوي د سبا د ورځې دپاره هغه پر دې شیانو باندې ډکه شي چې هغه کنونشنل یا بنیادي مطالعه تعقیبي مطالعه دي تحقیقي مطالعه هغې ته زموږ حوصله بیا ختمه وي نو د دې دپاره چې ورشي هغه راواخیستل شي او هغه ته رسیدګي وکړي زما خواهش دا وي چې د استاد دغه کتابونه به یې پیل کړو یو کتاب به یې راواخلو او خیر ده په نورو شیانو به مصروفه یاستو 10 دقیقې 20 دقیقې مخکې د خوبه څخه به یو دفعه وایو دا د نورو شیانو تر څنګ کیدای شي بېرته مطالعې ته مراجعه وکړو نو دا مې غوښتل ستاسو ته شکر وکړم مننه استاد چې دا مزاحمت نمایندگی همه شما البته یک لوحه تقدیر برای جناب استاد محترم از طرف مرکز خدمات اجتماعی افغان ANSS برای استاد محترم تشریف بیارن و جناب رئیس میتینگ د وصال ټلویزیون ډیرو قدرمنو کتونکو لکه څرنګه چې پروګرام وکتل همدلته په ټورنټو کې نن د افغانستان د یو لوی فرهنګي شخصیت شاعر او لیکوال په تړاو باندې البته د هغه د ستاینې په تړاو باندې یو پروګرام نیول شوی چې ګڼ شمېر فرهنګ پاله لیکوالان شاعران او همدلته ټورنټو میشتې فعال افغانان پکې راټول شوي نو همدا اوس همدا د افغانستان لویه هستي د تصوف او عرفان او تصوف یو لوی لیکوال او شاعر همدلته له ما سره په همدې مرکه کې حاضر دی همدارنګه له ده نه پوښتو چې بالاخره کوم فعالیتونه چې ده په همدې برخه کې کړي دي او د ده فعالیتونو باندې لږ غږېږو همدارنګه د ده په ژوند باندې لږ غږېږو نو په دې هیله چې دغه مرکه هم تر پای پورې وګورئ او د ښاغلي الحاج عبدالباقي هیلمن غزنوي د ژوند او همدارنګه د هغه د لیکنو او شخصیت په تړاو باندې لا ډېر وپوهېږئ هیلمن صاحب ول زموږ پروګرام ته ډېر ښه راغلاست نو دلته زموږ لیدونکو پروګرام هم وکتل او پروګرام ستاسو ستاینې لپاره نیول شوی و همدلته په ټورنټو کې چې بل ستاسو راتګ په ټوله کې یوه بهانه هم وه چې دلته ډېر فرهنګي شخصیتونه پکې راټول شوي وو نو که لږ ستاسو ژوند ته راسو چې تاسو د غزني یاستئ او بالاخره ستاسو لیکنې ډېری چې دي هغه د داسې شخصیتونو په اړه دي چې ټول منلي دي په افغانستان کې لکه رحمان بابا چې نږدې ډېرې لرې پرتې سیمې ته هم لاړ شي خلک یې له نوم سره بلد دي مګر تاسو د هغه تفسیر او تعبیر کړی دی او خلکو ته د هغو په معرفت کې ډېر څه کړي دي نو که لږ ستاسو د لیکنو په تړاو باندې راسو چې د رحمان بابا د ګل پاچا الفات همدارنګه که لږ له پلو نه پسې ور واوړو علامه اقبال نو که لږ تاسو د خپلو لیکنو په تړاو باندې راته ووایئ مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکات درنو لیدونکو او اوریدونکو اول ډېر مننه کوم د دغه نهاد نه چې دا ډېر د مهاجرینو د افغانانو دلته چې د مشت افغانانو په خدمت کې دی دوی ټولنیز کارونه کوي فرهنګي کارونه کوي او زما په هکله چې ډېر لطف کړی ده زه د دې شی لایق ځان نه وینم زه یو عاجز سړی یم خو بیا هم تاسو هم لطف کړی ده اول زه به د حضرت حمزه بابا یو بیت تاسو ته ووایم بیا خپل خبرې شروع کوم ما حمزه یثربی باده خاونده ما حمزه یثربی باده خاونده په شاغل پیمانه کې د افغان را نام ما عبدالباقی هیلمن تخلص میکنم زادگاه مشهر غزنی است در سال 1336 به دنیا آمدیم تحصیلات ابتدایی ما در غزنی بوده تحصیلات بالاتر خود در حربی شمانزه و در کابل در پانتون کابل در ادبیات شبانه در وقتی که مدیر مجله سواد بودم در وزارت معارف تکمیل کردیم علاقمندی خاص ما عرفان است عرفان در جمع و عرفان تصوف اسلامی مسلک ما به شکل اکادمیک او نبوده البته شوق ما هست آثاری که از ما در این رابطه چاپ شده حضرت رحمان بابا در 5 فصل تصوفش شرح شده یک دفعه در پشور چاپ شد باز در کابل در اکادمی علوم و به زبان پشتو توسط نجیب نایل در نگار خبرنده طولانه چاپ شده اقبال در آنه عرفان
حضرت علامه اقبال لاهوری را در مورد یک فیلسوف یا یک مصلح یا یک دعوتگر اسلامی کار زیاد سر شده بود در زبان اردو، انگلیسی و پشتو و فارسی، اما در موضوع عرفانش کار نشده بود. راجع به عرفان اقبال کار کردیم، چاپ شده کتاب، یک دیکشنری عرفانی هست. از راجع به مجازی قلندران حقیقت است، عرفان عشق است، الهامات شیخ عبدالقادر گیلانی هست، ترجمه سوره والعصر شریف است، ترجمه ادبی بحثونه غور نثرونه از شادروان گلپاچا الفت را به نام برگزیده های الفت ببخشید چاپ شده به مصرف افراسیاب خټک که در وقت رئیس سازمان حقوق بشر پاکستان بود. در پشاور چاپ شد، در شب جشن در 28 اسد توزیع شد، در کابل هم در سمینار الفت سب توزیع شد. دیگه کتاب تاریخی تیرانی از عبدالباری جهانی 600 صفحه او هم اقبال چاپ یافته. رساله های دیگه هم هست و دیگه در فعلا تقریبا 2 سال شده در یوتیوب ما چینل به نام اندیشه های عرفانی لمن غزنوی است، کتب عرفانی را شرح کردیم. مثنوی معنوی حضرت ثنایی سبا، حدیقت الحقه حضرت ثنایی سبا، بارستان جامی را، کتاب گلشن راز محمود شبستری را، مصفای غزنوی را به نام مصباح الیقین و در روزهای آخر 2 درس شرح شده از حقایق المعارف حضرت شیخ سعدالدین انصاری مشهور با حاجی سپاهی لار کابلی. کارهایی که زیر دست دارم دیقان کابل اقبال لاهور و تصوف حمزه باباست و فعلا این 2 کار زیر دستم است. امیدوار هستم در ایران تانسته باشم گام های بیشتر بردارم، گرچه ما قبلا هم گفتم که اکادمیک نه ادبیات نه تصوف دکترا و ماستری دارم، نه کدام تحصیل خاص دورشته، اما شوق بوده در همین رابطه. الحمدلله کارهای شده و در کارهای هم در حالت اجرا است. در کالیفرنیا 2 سال میشه زندگی میکنم، اما در سایر که از این کتاب‌های به شکل کتاب صوتی و آدیوی ویدیویی میبراید، تلویزیون ایمان اونجا نشر میکنه روزهای جمعه. بالکل هیلمن صاحب کراسو لکه ستاسو ژوند ته یو ځل بیرته شاته لاړ سو، تاسو ویلي چې تاسو اکاډمي ته تللي واستئ او صاحب منصب واستئ. لکه یو صاحب منصب عموما باید ډیر متشدد اوسیږي او بیا بیرته چې کله یو څوک بیرته صوفي سي نو هغه باید ډیر نرم دله واوسیږي. نو تاسو دغه مسلک هلته ځان ته خپله انتخاب کړی، هغه وخت مو ځان نه پېژندل چې تاسو یو ښه صوفي کیدای سئ تصوف باندې؟ نو شپږم صنف کې زما پلار مونږ تاسو ټولو زشتگان سر خدای رحمت کی وفات شد، از غزنی وکیل زی خپل کور ته راوستم کابل ته، زی عربي ښوونځي ته شامل کړم. زما ذوق او علاقه دونه عسکري سره نه و او موږ تاسو خود داسې دی چې د فخر افغان د پښتنو بابا خان عبدالغفار خان د عدم تشدد فلسفه د پاچا خان په سیمینار کې کابل کې زما مقاله و، ما ته یو عدمل څه ویل چې دا مقاله به هغه لیکي په دري به لیکي، بیا خپل هغه نظریات به پکې لیکي. هلته ما د عدم تشدد فلسفه د عرفان د صلح کلي د سره پرتله کړی و. عرفان کې یو مرحله ده په نامه د صلح کله. صلح کله په دې معنا چې یو هومانیزم دی، یعنی انسان ټول انسان هغه د الفت حضرت ګل پاچا الفت ډېر ښکلی بیت دی چې لوی مذهب انسانیت دی، محبت لوی سجده ده. این دغه صلح کل دی. یا مثلا شایق جمال چې وایي چې شایق از صحرای صلح کل چرا فارغ شویم، راحت نوع بشر ما را پسند افتیده است. نو ما په هغه مقاله کې د پاچا خان د عدم تشدد او د عرفان د صلح کل مسله اصل دا مقایسه کړی و، ډېر ښکلی راغلی و. هغه بیا هغه مقاله تقریبا هغه ډېرو عالي مقالو کې راغلی و، نورې ودونه خلک راغلی و. بیا په آخره شپه د سیمینار کې کانټیننټل کې داخلوالو ډاکټر صاحب سید مخدوم رعین په ښکلو مقالو کې ما ته پګړۍ هم را په سر کړه. ډېر ښکلې مقاله وه. هیلمن صاحب کراسو لکه تاسو لکه د تصوف د برخې
د یو داسې کس په توګه چې له هغه برخې نه ډېر پوهېږئ یا په هغو برخو کې مو لیکنې کړي دي یا کوم کسان چې لکه رحمان بابا، علامه اقبال او دغسې دا ډول کسانو په ژوند د هغوی په اثارو باندې تحقیق څېړنه کړې، که په ساده الفاظو کې ووایاست مثلا تصوف یعنې څه؟ ستاسو تعبیر له تصوف نه ځان پېژندنه، ځان پېژندنه بس همدغه ځان پېژندنه چې ځان وپېژني، خدای پېژني، خپل حق پېژني، یعنې بیا هغه په حیث د یو مفید عنصر خپل ټولنې ته رول لوبولی شي. خو یو خبره ده لکه مثلا یو ډول تعبیر داسې هم کیدای شي چې ځینې خلک یې کوي لکه یو څوک د خدای پاک په مینه کې ډېر ژور ځي او کله کله ځان هېروي او ډېر کوشش کوي مثلا چې خدای ته نږدې واوسېږي او ډېر وخت په هغو باندې فکر کوي. ځکه ځینې کیدای شي په تصوف کې داسې کسان هم اوسېږي چې هغوی حتی د دې پر ځای چې په ټولنه کې یو مثبت رول ولوبوي دوی له ټولنې نه ځان ګوښه کوي. نه اسلام کې خو په اسلامي تصوف کې انزوا، طلبي، بیکارگی، اطالت، تنبلي دا شی نشته. دا موږ تاسې ټول د څلورو طریقو چې په اهل تسنن کې موجود دي، قادریه، نقشبندیه، چشتیه، سهروردیه، دوی ټول وایي دست په کار دل بیار. خدای ته نږدې کېدل داسې نه دی چې په مادي ډول یا په زماني ډول خدای ته څوک نږدې کېږي، په آګاهي سره خدای ته نږدې کېږي. هر څومره چې انسان خدای ته نږدې شي هومره هغه ګټور انسان کېدی شي، کامل انسان کېدی شي. دا خو داسې نه دي چې هغه به د ټولنې لرې کېږي او خدمت به نه کوي، هغه به ډېر خدمت خلکو ته کوي، ځکه خدای خو خدمت ته ضرورت نه لري، خو د خدای خلک خدمت ته ضرورت لري. لکه دلته یو بله خبره هم پکې اضافه کړو، هغه دا چې لکه دغه ځینې طریقې چې دي وروسته مثلا په دې کې ډېر زیات خرافات اضافه شوي دي. لکه همداسې چې موږ تاسو ګورو چې د مذهبي د شریعت ټیکهدارانو کې رشوتخواره شته، غاصب شته، موږ لیدلی ده په دې معاصر تاریخ کې. همداسې په طریقت کې دوکانداري به وي، ناکاره خلک به وي، نیچه وایي هر شی چې نوی پیدا کېږي یو کثافات سره یو ځای هغه به باید پاک شي. هغه ناب عرفان هغه انساني مسلک دی، هغه داسې یو مکتب دی چې په هغه کې هیڅ نوع تعصب نشته، ایثار دی، فداکاري دی و انسان تکامل خواته بیایي. بلکل لکه زموږ د بحث بېرته هم هغه اصلي موضوع ته راځو، هغه ستاسو ژوند ده. لکه تاسو په اوس همدلته په کاناډا کې یاستئ، نو تاسو څومره وخت کېږي چې افغانستان پرېښی ده او بالاخره کډوالۍ کې ژوند څنګه تېرېږي؟ زه خو یو 10 کاله مخکې م امریکې ته راغلی وم، اوس هم زه کالیفورنیا ته راغلی یم. زوی مې دلته د لیدو دپاره وسیدان لمن د لیدو دپاره راغلی یم، یو هفته 2 هفته کېږي. خو هر چا ته خپل وطن کشمیر دی، ژوند په مهاجرت او غربت کې یعنی ډېر خوندور نه وي. بلکل، مګر کېدای شي فرصت وي درته چې لیکنې ډېرې وکړئ او ډېر څېړنې وکړئ، دا کار چې سړی خپل وطن کې وکړي ډېر ښکلی دی. بلکل. نو ډېر زیاته مننه هیلمن صاحب چې وصال ټلویزیون ته وخت ورکړ او بالاخره د خپل ژوند او د خپلو اثارو په تړاو له موږ سره خبرې وکړې.